سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 12مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تیره 11مه ویډیو کې موږ پر کلون سټیمپ، پیټرن سټیمپ او دغه رنګه هیسټري برش ټول او آرټ هیسټري برش باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو اریزر ټول، بیکګراوند اریزر، میجیک اریزر، پر دې به کار وکړو. دوستانو ساده اریزر ټول چې دی موږ غواړو پاکس کې یو ساحه پاکه کړو. هغه د ساده اریزر ټول د لارې موږ کولی سو چې دا کار ترسره کړو په دا ترتیب سره. ګورئ دوستانو، موږ کولی سو چې دا ساحه چی کړو، په ساده اریزر باندې پاکه کړو. دی دوستانو بیکګراوند کلر کاروي، یعنې کوم دا بیکګراوند کلر که اوس مثلا په دا رقم سور وي، نو بیا به دی ساحه داسې پاکوي. فقط بیکګراوند کلر یې هر ډول وي، دی هغه رقم ساحه پاکوي. دلته دوستانو که چیرې بیکګراوند کلر ستاسې څخه اوښتی وي او تاسې غواړئ یو خو دا رقم یې تاسې اړولی سئ چې دلته کلیک وکړئ او هغه چیز کې بیرته خپل سپین حالت ته راولئ. او بل تاسې په کیبورډ کې شارټکټ هم کارولی سئ، فقط ډي پریس کړئ، دی بیرته خپل هدي حالت ته راځي. او که چیرې دوستانو دا دوه رنګونه سره اوښتي وه، مثلا دا فورګراوند کلر او بیکګراوند کلر سره اوښتي وه، د هغه دپاره فقط ایکس پریس کړئ، دی بیرته خپل هدي حالت ته چې کېږي راوړي. او بل دوستانو اریزر ټول چې دی د ساده اریزر ټول دا دلته هم موږ کارولی سو. مثلا موږ شکلونه رسم کړي دي، نو د هغه کې موږ غواړو چې یو ساحه چې کړو پاکه کړو، کولی سو چې د ده څخه کار واخلو په دا ترتیب سره. دلته یې اندازه ورته کوچنۍ کولی سئ، بیا به راسئ ساحه به چې کړئ صفا به یې کړئ. تاسې اوس وګورئ دوستانو، یعنې په ساده شکلونو کې بیا ډېر ښه کار کوي. خو که په عکسونو کې موږ غواړو چې یو ساحه صفا کړو، هغه دپاره موږ دی هم کارولی سو، خو تر ټولو اسانه او ډېر ښه کار چې کوي هغه لیزر ټول، پولیګنل لیزر ټول چې دا موږ ویلي دي، دغه رنګه کویک سلیکشنونه دي، دا ټول ښه کار کوي. بل دوستانو دوهم چې دی بیکګراوند اریزر ټول دی. دی دوستانو زه راځم یو نوې صفحه چې کله موږ جوړوو دوستانو، دلته په دې ځای کې موږ بیکګراوند کلر هم لرو. زه راځم همدا سلیکټوم او صفحه جوړوم. ګورئ دوستانو د کوم رنګ کلر صفحه جوړه کړل، دغه بیکګراوند کلر چې ما تاسې ته وویل دغه صفحه ده جوړه کړل. اوس په دې صفحه کې که چیرې تاسې بیکګراوند اریزر کار کوئ، نو دی د بیکګراوند کلر صفا کوي ټول، او دی ټرانسپرنټ ته اړوي دوستانو، چې هغه هیڅ رنګ نه لري، PNG چې موږ ورته ویلی سو، یعنې هیڅ بیکګراوند نه لري. دا د بیکګراوند کلر چې کار سو. بل دوستانو موږ کولی سو چې بیکګراوند اریزر په عکس کې هم کار کړو. ګورئ دوستانو دا ساحه چې ما په ساده اریزر صفا کړل، دی بیکګراوند ته نه دی تللی. خو که چیرې زه بیکګراوند اریزر کار کړمه، ګورئ دوستانو دلته لایر هم لاک دی، ما ساده اریزر کار کوي لایر لاک دی. خو که چیرې زه بیکګراوند اریزر کار کوم، دلته خو به یو لایر د لاک څخه خلاص سي، او بل دی به تر بیکګراوند هم چې ځان ورسوي، ټرانسپرنټ وي کړي دا ساحه. ګورئ دوستانو که زه چیرې دا داسې کړم، لایر هم لاک یې خلاص سو، او دا ساحه یې ما ته چې کړه ټرانسپرنټ یې کړله، یعنې بیکګراوند کلر پورې دی چې کېږي ځان رسوي. په دا ترتیب سره تاسې کولی سئ چې بیکګراوند اریزر کار کوي. او بل میجیک اریزر دی دوستانو، دا بیا د داسې عکسونو دپاره کارول کېږي چې یو ساحه چې شي یو رنګ وي، هغه فقط په میجیک اریزر په یوه کلیک سره چې کوي تاسې صفا کولی سئ، یعنې چې یو رنګ یې دوستانو د یو رنګ دپاره دی ډېر ښه کار کوي. خو که څو رنګونه یي هغه بیا دی سم نه پاکوي. نو د یوه رنګ ساحه مثلا تاسې غواړئ صفا کړئ، تاسې کولی سئ میجیک اریزر کار کړئ. یا غواړئ مثلا دا عکس چې دی، دا عکس اوس چې دی GPG دی، تاسې غواړئ چې د هغه شکلونه دي خو عکس یې موږ ته PNG سي، نو راځئ پر بیکګراوند ودرېږئ، بیا وروسته میجیک اریزر کلیک کړئ. اوس که دا عکس تاسې ثبت کړي، دا بیکګراوند نه لري او دا PNG شکل سو، نو میجیک اریزر په یوه کلیک باندې یو رنګ چې کوي صفا کوي. په راتلونکي درس کې به دوستانو پر ګریډینټ ټول، پینټ بکیټ ټول او 3D مټیریل ډراپ ټول باندې کار وکړو. ستاسې له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.